سمه ده کار به دې وشي. هو بېغمه اوسه، وبه شي. هلکانو اوس یې وخت را رسېدلی چې موږ پیسه داره شو، په شرط د دې چې د دې چانس نه ګټه واخلو. څنګه چانس؟ ته مونږ پوه که نه؟ دا اوس چې کوم سړي ما ته زنګ والی و دا د صهیب تر ټولو غټ دښمن ده. نو ما ته یې ویلې تاسو خو د صهیب ملګري یاستئ، زه به تاسو 100 لکه افغانۍ درکړم، نو تاسو یې مړ کړئ. نو داسې به وکړو صهیب به په یو چل سره مړ کړو او دا پیسې به 3 واړه یو بل منځ کې نیمې کړو. ولا خبره خو دې ډېره ښه ده. صهیب خو د مونږ دومره کلک ملګری هم نه ده او هغه مونږ سره چېرته ځي نه، نو هغه به راغواړو څنګه؟ هغه کار نور ما ته پرېږده. ملې سویلا چېرته یې؟ چې د پارک دروازې څخه زر راشه، ډېر غټ مشکل کې یم، زر راشه. هو څو شېبې وروسته خیریت و؟ ولې د دومره په عجله راوغوښتم؟ ورخطا کېږم ته دلته کښېنه. ګوره سویلا صهیب خو ستا ښه کلک ملګری ده، نو موږ پلان جوړ کړی چې هغه ووژنو. نو په تا خو اعتبار هم لري، هر ځای ته در سره چکر ته هم ځي، موږ سره خو چېرې چکر ته هم نه ځي. نو ته دلته په یو چل راوغواړه، نور کار یې موږ ته پرېږده چې ستا څومره پیسې په کار وي پیسې هم درکوو. څه؟ تاسو په رښتیا هم دومره احمقان یاستئ؟ تاسو پوهېږئ چې د یو انسان وژنه د ټول انسانیت وژنه ده. دلته کښېنه ځای کې دی، موږ ته نصیحت ته نه یې راوغوښتی، د کاروبار خبره ده. کاروبار؟ تاسو څومره بې عقله یاستئ؟ دا کاروبار نه ده، ستاسو د دې کړنې هره لحظه د الله تعالی د غضب سبب ګرځي. ښه نو څه وکړو؟ ځانونه له لوږې مړه کړو؟ ته د موږ له حاله څه خبر یې؟ له لوږې مړه شو؟ ښه نو تا تر اوسه څوک لیدلي چې له لوږې مړه شوي وي؟ دا ژوند ده، دا سختي و اساني لري. که نن در باندې سخته ده نو صبر وکړه، نو انشاءالله سبا به درته الله تعالی یو ښه کاروبار پیدا کړي. ویل ډېر اسانه دي، تا هم زموږ په شان ټول عمر غریبي تېره کړې، د خانۍ مزه دې نه ده لیدلې. بس زما دغه اخرنۍ خبره ده، له دې وحشتناکه پلان څخه لاس واخلئ. د کرکې، حسد او د پیسو لپاره یو بېګناه کس مه وژنئ، ځکه د یو بېګناه کس وژنه د الله تعالی د قهر او غضب لامل ګرځي. سبا ورځ نو پرون خو سهیل له مونږه دا خبره ونه منله او سهیل نه خو دا کار نه کېږي، لکه څه دا د ګټه چانس مو له لاسه ورکړ. زه چې کوم کار کوم سهیل په تمه نه کوم، تاسو راځئ ما پسې. ښه نو اوس چېرته ځو؟ ما ته د صهیب د ناستې ځای معلوم ده، بس یو دقیقه. راځئ. استاد هغه سپین موټر تعقیب کړه، ورځه ورځه ورځه. همدغه ودرېږه استاد. دلته څه کوي؟ صهیب هم ورسره جګ شو. ښه اوس چېرته ځو؟ د غره لمن کې میله نیولې ده، سهیل دي ملته دي او نور ملګري ملته دي، همالته موږ هم ځو. ځان حرکت وکوه. ځه ځه استاد حرکت وکړه. همدغه ودرېږه، همدغه ودرېږه.
کومه دي نور ملګري ته مو میلې ته نه وژلو ته راوستی ته زموږ لپاره د سرو زرو مرغۍ یې. خوشګي مو خوشګي ته ولې دومره ساده یې په هر چا باور کوي که زه په وخت نه وې راغلی ته به دوی کسان وژلی وې خو دوی حماقانو ماته ویلې چې سهیل ماما هلته ده او تا هم باور وکړو ګوره دا نړۍ د فریبونو خیانتونو او خطرونو ډکه ده نو هر چا د ملګري په نظر مه ګوره هر چا سره هر ځای ته مه ځه لږ خپل ارزښت وپېژنه په هر چا باور هم مه کوه او هوښیار اوسه ځکه ستا ژوند ستا تر ټولو قیمتي خزانه ده سمه ده ملګریه آفرین زه چې ځونو